سلامونه علیکم هیله ملګرو په دې هیله ټول روغ جوړ اوسئ د ویلت مومنټم بای بلال ضیا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. نن ورځ مونږ او تاسې په یو نوي ویډیو غږیږو او په دې ویډیو کې په دې غږیږو چې بینانس د څه شی او بینانس څه خوبیانې لري او مونږ او تاسو ته کوم سهولتونه لري او مونږ او تاسو سره څه مرسته کوي تر څو په دې بازار کې مخې ته لاړ شو. مونږ تاسو ته د سوداګرۍ کوم ماډل نه لري لکه څنګه چې ما تاسو سره وعده کړې وه چې زه به د کرپټو کرنسۍ امازون اف پی ای هولسیل او ورسره خوا کې د فیلټ مارکیټینګ او نتورک مارکیټینګ په اړه له دغه یوټیوب چینل تاسو ته مختلف معلومات خپروم تر څو تاسو وشئ کولی د دې په الفبیتې باندې پوه شئ او مخې ته لاړ شئ. که تاسو چېرته غواړئ په کرپټو کرنسۍ کې امازون هولسیل اف بی ای کې افیلیټ مارکیټینګ او نتورک مارکیټینګ د لارې عاید لاسته راوړئ زموږ کورسونو کې ګډون وکړئ نو همدا اوس لومړي کمنټ د سره ښکاره کړئ فقط په واتساپ لینک باندې کلیک کړئ مستقیما مسج وکړئ کومه برخه کې چې غواړئ زده کړئ وکړئ زموږ راتلونکي کورسونه چې اول د اګست شروع کیږي له نورو مخکې داخله واخلئ تر څو ګټه ترې لاسته راوړئ او د لا نورو غوره ویډیوګانو دپاره همدا اوس زما د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو له نورو تاسې مخکې معلومات لاسته راوړئ. راځئ په تېر ویډیو کې موږ په دې خبرې کړې وې چې بینانس څنګه فعالیږي څنګه کار کوي. نن مخکې له دې نه چې لاړ شو په بینانس کې فعالیت شروع کړو د ټریډ ډول انتخاب کړو ټریډ ډولونو باندې خبرې اترې وکړو په دې غږیږو چې بینانس کومې خوبیانې موږ او تاسو ته لري کوم خدمات موږ تاسو ته وړاندې کوي اصلا بینانس کوم ځای کې راجسټر دی نه دی څنګه فعالیت ترسره کوي په دې ټولو باندې خبرې اترې تر ټولو لومړی دا چې بینانس د نړۍ تر ټولو لوی او خورا مشهوره د اسعارو صرافي ده یعنې د کرپټو اسعارو صرافي ده چې دلته خلک کرپټو ټریډ کوي او ډیره مشهوره ده د خپل فعالیت له امله او د خپل کار کولو او خدماتو له امله او د دوی د صفا کار کولو په اساس باندې دوی په نړۍ کې ډیر زیات شهرت لري چې په 2018 کال کې د چینګپینګ ژاو یاسیزي لخوا تاسیس شوی او مرکزي دفتر یې په مالټا کې دی نو دوی په مالټا کې رسمي دفتر لري او په 2018 کال کې په دې بازار کې خپل فعالیت شروع کړی او خلکو ته خدمات وړاندې کوي چې اوس د نړۍ تر ټولو لوی پلیټ فارم دی. څو ټکي چې د بینانس په اړه ډېر زیات مهم دي. تر ټولو لومړی د بینانس د کرنسۍ لیستونه ده چې دوی اکثره وخت ډېر غوره کرنسۍ پوټنشل درلودونکي کرنسۍ په خپل صرافۍ کې لیست کوي د دوی په صرافۍ کې مشتریانو ته ډیر زیات انتخابونه دي تر څو ډیر زیات کرنسي راونیسي او ځان سره وساتي هولډ کړي هم ټریډ ور باندې در سره کړي لکه بیټ کوین دی ایتھیریم دی ایکس آر پی دی ریپل دی لیټ کوین دی ورسره خوا کې نور ډیرې کرنسي دي چې دوی په خپل صرافۍ کې اجازه ورکړي تر څو لیست شي. د کې یو خوبي بله هم دا هغه کرنسي چې پروجیکټ یې ښه نه وي یا مثلا غواړي خلکو ته ضرر ورسوي دوی ډېر ژر بېرته د خپل لیست څخه وباسي او اجازه نه ورکوي خلکو ته چې په هغه کې ټریډ ترسره کړي او خلکو ته وایي چې یا خپل خرڅ کوي یا بلې صرافۍ ته خپلې شتمنۍ واستوئ تر څو له دې ځای څخه ووځئ او دې سره خواخوا کې هغه کرنسي چې ډېر زیات ښه پوټنشل لري دوی زر لیست کوي تر څو خلک او مشتریان وشي کولی له دې بازار څخه ګټه واخلي. دویمه خوبي چې په بینانس کې ده هغه د مختلفو ټریډونو یا مختلف ډوله ټریډ کولو اختیارونه چې موږ او تاسې ته راکوي لکه د سپاټ ټریډینګ چې دی چې ډېر زیات مشهور ډول دی په کرپټو کې یعنې تاسې یو څه اخله لکه د سرمایې لکه د دارایۍ او هغه خپله ساتئ تر څو یو وخت کې ارزښت پورته راشي او ګټه ترې وکړي چې انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې د سپاټ ټریډینګ په اړه د عارف تریې غږیږو چې څه کار کوي او څنګه کار کوي څنګه فعالیت ترسره کوي موږ تاسو څنګه ګټه ترېنه اخیستلی شو. دویم مثلا فیوچر ټریډز دی مارجن ټریډینګ دی او ورسره خوا کې بینانس یو خوبي دا چې د بینانس ډي ایکس په نوم باندې غیر متمرکزه سوداګري یعنې ډي سنټرلایز سوداګرۍ ته اجازه ورکړي تر څو تاسې هلته هم تجارت وکړئ او ګټه ترېنه واخلئ. درېیمه خوبي یا درېیم سهولت چې موږ او تاسې په بینانس کې لرو هغه د بینانس بي ان بي کوین دی. د خپل د ټوکن یو وخت کې دا ټوکن دوی چې کله شروع وکړه هغه نه وروسته بیا اوس دا په کرنسۍ کې فعالیت ترسره کوي او بي ان بي کوم کوین چې دی یو وخت کې په $2-3 اوس $200-300 څخه پورته فعالیت ترسره کوي او خلک ترې ګټه اخلي حتی تر $600 هم پورته تللی دی. نو د دې خوبي دا ده د بي ان بي خوبي دا چې په پلیټ فارم کې ټولو فیسونو ته تادیه کولو په برخه کې دا کارول کېږي او ورسره خوا کې د بینانس په ایکوسیسټم کې هم د اضافه خدماتو برخه کې دوی د دغه کوین څخه ګټه اخلي تر څو خلک ترې وشي کولی په اسانه ډول مخې ته لاړ شي. څلورم د بینانس امنیت دی. یو څه چې بینانس پکې ډېر زیات مشهوره دی هغه د بینانس سکیورټي ده. بینانس په دې باندې ډېر زیات ټینګار کوي تر څو مشتریانو ته هغه خدمات وړاندې کړي تر څو تر نورو صرافیو غوره اوسي. په همدې کې تر ټولو غوره شکل چې دی هغه د امنیت برخه ده چې دوی 2 فاکټر اتنټیکیشن د خوا نه دوی خپل مشتریان حفظ کوي ورسره خوا کې د وایټ لیست د خوا نه او ورسره د ایمیل ادرس د کنفیګر کولو د اړخه تاسو سره دا کنفیګریشن کوي تر څو تاسو وشئ کولی
په د دې څخه یا پیسې ولګي پیسې لاسته راوړي. او تر ټولو غوره شکل دوی د هغه حالات کې چې دوی څخه مثلا یو څه ستونزه را پیښه شي او دوی د هغې څخه د مخنیوي لپاره د مشتریانو د فند د کنټرول لپاره د SAFU یا سکیور اسید فند فار یوزر سیستم شامل کړی دی، ترڅو مشتریان د ستونزو په وخت کې مشکلاتو په وخت کې د هغوی د خساره چې ده هغه ورته بېرته پی کړي، هغو ته بېرته پیسې ورکړي چې دا یو ریزرو فند دی ترڅو د مشتریانو سکیورټي دلته حفظ وسي. پنځم د بینانس لانچ پیډ دی. د بینانس لانچ پیډ بینانس کې یو بل اضافه پلیټ فارم دی چې د بینانس د پروژو د تمویل په برخه کې هم کار کوي، ورسره خوا کې د ټوکنو پلورې اسانه کوي. کاروونکي کولی شي لکه څنګه چې مخکې ویل دوی خپل کوین لري د BNB په نوم باندې د هغوی د اخیستلو برخه کې د هغې په کارولو څخه دغه لانچ پیډ کې ټوکنې واخلي او ګټه ترنه واخلي چې دا په ډیسنټرلایز او د باینانس په بلاک چین باندې فعالیت ترسره کوي. شپږم د باینانس اکاډمي ده. هغه کسان چې په انګلیسي باندې وارد دي د باینانس د اکاډمۍ څخه کولی شي لږ څه زده کړې لاسته راوړي، ابتدایي لارښوونې لاسته راوړي او د بلاک چین ټکنالوژۍ په اړه پوه شي، د کرپټو اسعارو په اړه پوه شي، د ستراتیژیو په اړه پوه شي او ورسره خوا کې په نورو برخو کې چې مشخص مختلف ډول موږ او تاسو ته خدمات وړاندې کوي د هغې په اړه پوه شو. اووم ډول چې موږ تاسو سره دی دلته د بینانس چین دی یا سمارټ چین دی چې دا خپل جدا یو بلاک چین لري چې ټول د پیسو سوداګرۍ د لیږلو رالیږلو ملاتړ هم دی ترسره کوي. یعنې په د بلاک چین باندې لیږل کېږي رالیږل کېږي. په راتلونکي ویډیوګانو کې موږ په بلاک چین هم وغږیږو چې بلاک چین څه دی، ارزښت څه دی، څنګه فعالیت ترسره کوي، چې انشاءالله ملګري به ورباندې پوه شي او ګټه به ترنه واخلي. نو که تاسو غواړئ راتلونکي ویډیوګانو څخه تر نورو مخکې خبر شئ، سبسکرایب کړئ همدا اوس در سره یوټیوب چینل او ورسره خوا کې د بیل رنګ در سره کلیک کړئ ترڅو ویډیو تر نورو تاسو ته مخکې ورسیږي. نو دلته موږ او تاسې د بینانس سمارټ چین څخه په ګټه اخیستنې باندې موږ او تاسې ټول متمرکز غوښتنلیکونه چې دي هغه رامنځته کېږي د قرارداد په وخت کې چې کله مثلا پیسې لیږو رالیږو د BNB یا د بینانس چین BSC بینانس سمارټ چین په واسطه باندې موږ او تاسې په یو ښه ځای کې قرار لرو ترڅو وشو کولی په راحته ډول خپلې پیسې ولیږو راولیږو چې ډېر کم فیس باندې هم ترسره کېږي ترلاسه کېږي، یعنې ډېر کم فیس د ځان سره لري. نو په دې ویډیو کې موږ په دې وغږېدلو چې د بینانس خوبیانې څه شی دي، کوم سهولتونه زموږ سره لري. په راتلونکي ویډیو کې په دې غږېږو چې موږ څنګه کولی شو سپاټ ټریډ ته داخل شو، سپاټ ټریډ ترسره کړو، په عملي ډول به ټریډ هم ترسره کوو، اخلو به یې خرڅوو به یې هم ترڅو تاسو غوره پوه شئ د پیسو لیږد رالیږد په برخه کې څنګه موږ او تاسې ګټه ترنه واخلو او ورسره خوا کې څنګه وشو کولی په دې برخه کې عاید لاسته راوړو. په ټولو باندې غږېږو. ولې بیا هم که تاسو چېرته غواړئ په کرپټو کرنسۍ کې مسلکي زده کړه وکړئ، غوره زده کړه وکړئ له داسې اشخاصو چې په دې بازار کې ډېر زیات وارد دي، د هغوی څخه زده کړه لاسته راوړو ترڅو په راتلونکي شپږو میاشتو کې تاسو هم د خپل کور څخه د غوره عاید څښتنان په دې بازار کې اوسئ. یعنې د شپږو میاشتو پورې تاسې د ژوند یو بل اړخ وګورئ. دا هغه خلکو لپاره ده کوم چې جدي دي او غواړي ګټه ترنه واخلي. نو که تاسو چېرته غواړئ د بینانس په اړه او لا نور پوه شئ، یعنې مرستې ته اړتیا ولرئ، تاسو کولی شئ همدا اوس لاندې لومړي کمنټ باندې کلیک کړئ، مستقیما موږ ته مسیج وکړئ او خپل معلومات مو لاسته راوړئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. الله حافظ.